په شوګیرونو چې پاللې شاعرانو د تر د زړه په مینه چې ساتلې مینانو د تر هم په ویلو کې خوږه په اورېدو کې خوږه د سر په وینو چې ساتلې باتورانو د تر البته پښتو د پروګرام په دې برخه کې د محترم هما صاحب څخه هیله کوو چې د سټیج سره راشي. د پښتو ژبې په مخ کې ستونزې خنډونه او د هغو حل لارې هره ژبه د افکارو د پوهېدلو بیانولو او د نورو کسانو د پوهولو لپاره مهمه وسیله ده چې د بشري ټولنو په سالمه وده کې مهم رول لوبوي. د ژبو د اهمیت په لار کې باید مورنۍ ژبه ځانګړی او بنسټیز ځای ولري. همدا لامل دی چې وایي ماشومان باید لومړنۍ زده کړې په خپله مورنۍ ژبه سرته ورسوي تر څو د نورو ژبو په زده کړه او وروسته بیا د دوی په هررخیزه پوهه کې اغېزمنه مرسته وکړای شي. زموږ په ګران هېواد افغانستان کې له شلو څخه زیات قومونه اوسېږي. د هغوی تر ټولو ستر قوم پښتانه دي چې د یو شمېر څېړونکو د څېړنو له مخې تر 80 سلنو زیات د هېواد نفوذ جوړوي. د دې قوم ځانګړتیاوې دا دي چې پر خپل هېواد سخت مین زړور او د پردیو یرغلونو پر وړاندې د خپل هېواد اصلي ستونکي دي. لکه څنګه چې وینو په ځینو هېوادونو کې د ډکای قوم همیشه په نورو قومونو خپله واکمني چلوي. د هېواد رسمي او ملي ژبه د ډیرکي قوم ژبه ده، خو په افغانستان کې د نورو هېوادونو په خلاف پښتو ژبه تش په نوم ملي او رسمي ژبه ده، مګر په عمل کې د بهرنیانو د فشار له امله د دوهمې ژبې رول لوبوي چې د هغه په پای کې د ډېرو پښتنو لخوا کله نه کله هغه بدلونونه راغلي. د ساري په توګه د هېواد پلازمېنه کابل کې چې نیمایي اوسېدونکي پښتانه دي د خپلو سیمو د ماشومانو لپاره پښتو ژبه ښوونځي یا په ښوونځیو کې پښتو ژبه ټولګي نه لري. خلک وایي په کومو ځایونو کې چې پښتو ژبې ټولګي هم پیدا شي هلته بیا یا پښتو ژبه کتابونه نه وي او یا ښوونکي ورته نه لري. په ډېرو دولتي ادارو کې د رسمي کارونو د سرته رسولو لپاره پښتو د رسمي ژبې په توګه نه کارول کېږي. د هېواد متعصبې کړۍ د پښتو ژبې پر وړاندې په ډېرې بېشرمۍ سره رنګارنګ خنډونه جوړوي. د پلازمېنې په پوهنتونونو کې په ډول ډول علومو سره په پښتو ژبه د تدریس مخه ډک کېږي چې د هغه له امله پښتو ژبه د علومو برخه کې د علمي ټکنالوژۍ څخه په قصدي توګه برخه کېږي. د پښتنو د بېاتفاقۍ څخه په ناوړه ګټه اخیستو سره دښمن هڅه کوي چې د غیر معیاري ناسمو او نامنوسو اصطلاحاتو په کارولو سره او د کولو سره پښتو ژبه کې د معیاري کېدو سره واټن پیدا کوي چې پښتو ژبه د معیاري کېدو سره واټن پیدا کوي. عام ځینې پښتانه هم د پښتو ژبې سره د زیاتې مینې ته نمل له ناپوهۍ سره دې خاطر د یوې او بلې لارې لمن وړي. د هرې ژبې په وده کې بې شمېره عیني او ذهني عوامل رول وتلی رول لري. تر هر څه دمخه د یوې ژبې ګړنیز او لیکنیز ادبیات د هغې بنسټ جوړوي. د نیکه مرغه پښتو ژبه تر اوسه هېواد د ګړنیزو ادبیاتو په ډګر ژوندی پاتې دی. که نه د پښتو ژبې ډېری لیکلي لرغوني اثار خو لا پخوا ادب دښمنو په پراخه توګه له منځه وړي. د پښتو ژبې د موندل شوي لیکل شوي اثارو څرک شپږم میلادي پېړۍ ته رسېږي. هر کله چې هغه وخت د لیکنو پخوالي ته نظر واچوو له ورایه ښکاري پښتو ژبه هغه وخت ډېره پخه او اورېدلې ژبه وه. نو ځکه ویلی شو چې له دې پخوا څخه باید په دې ژبه کې لیکل شوي اثار موجود وي چې د یو په ډېر احتمال سیاسي عامل له مخې غالبا تللي وي. اوس د پښتو ژبې د مینهوالو څېړونکو او ادبپوهانو دنده ده چې د خپلو څېړنو او پلټنو له مخې په پښتو ژبه کې لرغوني اثار وسپړي او د هغو د له منځه تللو عواملو راتلونکو نسلونو ته ور په ګوته کړي.
د مورنۍ ژبې د ودې لپاره مهمه ده چې د هغه اصلي خاوندان ورسره رښتینې مینه ولري او پرته له دې چې د بېځایه احساساتو او تقلیدونو له مخې د خپل ژبې په دښمنۍ کې نور کسان وپارول شي د هغې هراړخیزې ودې ته باید د زړه له کومې ملا ورکړو. باید هڅه وشي چې په خپله مورنۍ ژبه کې د وخت د اړتیاوو سره سم علمي ترمینالوژي موجود کړی شي. له نړیوالو ژبو څخه د علمي او ادبي اثارو تفسیرونو او ژباړې له مخې د خپلو مورنۍ ژبې او نړیوالو ژبو ترمنځ ټینګ او دوامداره اړیکې وساتل شي. د ګاونډیو هېوادونو سره د اړیکو څرنګوالی هم د ژبې په وده کې خورا زیات اغېز لري. نیکان دا ګاونډیان د ګاونډي هېواد ژبې ته احترام لري او د ژبې په وده کې مرسته ورسره کوي. خو مغرور تفاوتونکي او بدنیتي ګاونډیان بیا په بخیلۍ سره پر ګاونډیانو باندې د خپلې ژبې تحمیلولو لپاره هڅه کوي. ور هېواد د واکمن سیاسي نظام هویت او دغه استثمار د ژبې د ودې او هغې ته د مناسبو شرایطو د برابرولو لپاره ډېر مهم دي. د ژبې د چلند په سیمه کې د اقتصادي او سوداګریزې ودې اندازه هم د ژبې په وده او پراختیا کې د پام وړ ده. معمولا بډایه سیمه بډایه ژبه لري. دا په دې معنی چې د دغې سیمې په ژبه کې د تولید او پراخې سوداګرۍ له امله په پرلپسې توګه نوي اصلاحات راپیدا او هر څوک د اړتیا له مخې د هغې سیمې په ژبه کې د دغو اصلاحاتو زده کولو ته اړ دي. د بده مرغه افغانستان د داسې هېوادونو سره ګاونډی دی چې لرې خوا د اقتصادي ودې له پلوه زموږ په نسبت پرمختللي دي او له بلې خوا څخه زموږ تاریخي عالمان مشاهرات داسې چلند راسره کوي چې جغرافیایي او کلتوري ستونزې رایې ښکاري. اوس دا پوښتنه راولري چې د پښتو ژبې په وړاندې شته ستونزې او خنډونه څنګه له منځه یوسو تر څو چې د هغې اړخیز ودې ته لاره هواره شي. زموږ له نظره د دې لپاره اړینه لاره دا ده چې د هر څه دمخه باید ژبنیز قومیز او سیمه ییز تبعیض د دولت لخوا په جدي او رسمي توګه تر قانوني ترتیب لاندې راشي او تبعیض کوونکی د قانون سره سمه سزا وویني. د هېواد او ولایتونو د مرکزي او ادارو ټول کارکوونکي باید تر خپلې مقررې دمخه مکلف شي چې په دواړو رسمي ژبو پښتو او دري باندې په روانه ژبه لیک لوست او خبرې وکړي شي. په دې اړه باید د اروپایي هېوادونو په شان له دوی څخه تر مقررېدو دمخه د ژبو په دغو درو برخو کې معیاري ازموینه واخیستل شي. په هېواد کې د متوازنې ودې په موخه د لرې پرتو پښتني سیمو ښوونې روزنې اقتصادي او سوداګریزو پرمختګونو ته دومره ژوره پاملرنه وشي چې د هېواد د هغو سیمو د ودې او پرمختیا سره برابر شي چیرې چې د جګړې او نورو ناخوالو څخه لرې یې کلونه په نسبتا ارامه او سوکاله فضا کې وده کوي. ټول پښتانه باید په ګډه سره د مورنۍ ژبې د معیاري کولو مسؤلیت په غاړه واخلي. د دې لپاره په پښتو ژبه کې د لږ بر پښتنو د مخورو او علماو پراخې غونډې ته اړتیا ده چې د پښتو ژبې د لیکلو ستونزمنو مسلو ته په غور سره ګډه تګلاره وټاکي. د دې پر ځای چې د احساساتو له مخې بل چاته د معلوماتي ګوته وسیله کړو خپل ځان مورنۍ ژبې ته باید همیشه د خپل قوم د ګډ ملکیت په سترګه وګوري. څوک چې دا نه مني هغه یوازې ځانغوښتونکی دی. ځانغوښتونکي کسان خپل شان ته توان په بدل کې د زیاتې خپلواکۍ او بې پروایۍ له امله مورنۍ ژبه پوره ټیټه بیه اخیستې. باید خپل ځانونه عادت کړو چې د نورو هېوادوالو سره د مخامخ کېدو په وخت کې د مهربانه او مؤدبانه چلند له مخې په خپله مورنۍ ژبه خبرې وکړو. ژوندی دې زموږ ملي ژبه له قدرمن پوهاند په ما صاحب څخه ډېره زیاته مننه.